له ارادې تر عمله کابل په نښه سو، اسلام آباد زموږ هدف دی. په دې وروستیو کې ټول د افغانستان د ګران هېواد پر حریم د پاکستان د پوځي رژیم د بې شرمانه تیري شاهدان یا هغوی د خپل بادار په اشاره په داسې یو عمل لاس پورې کړ چې د روژې په مبارکه میاشت کې په نهایت قبیح او یو نه بخښل کیدونکی جنایت ګڼل کیږي. د اسلامي امارت چارواکو له دغو بریدونو وروسته غبرګون وښود او ویل چې دغه ماشوم وژونکي رژیم ته ځواب ورکول خامخا دی او له هغه څه به ګټه پورته کړي چې په تاوان کې دي. حتی د اسلامي امارت ویان څرګنده کړې چې پر کابل د برید په صورت کې به اسلام آباد هم زموږ هدف وي. خو له دغو څرګندونو او د جنایت له ترسره کېدو وروسته له یوې خوا زموږ ګران ملت له دښمنانو څخه د کسات اخیستلو لپاره شیبې شمیرلې او له بلې خوا مجاهدین د دغه ماشوم وژونکي رژیم پر وړاندې د لویو عملیاتو ترسره کولو او لاره اچولو په چمتووالي کې وه. د جمعې په شپه په یو ناڅاپي برید کې د هغوی پر پوستو او مرکزونو د رد ظلم ځپونکي عملیات پیل شو او یو ساه ویستونکي او غچ اخیستونکي جګړه رامنځته شوه. مجاهدینو په لوړ مورال، کلک عزم او راسخې عقیدې پر هغوی هجوم ووړ. د عملیات د هېواد د لوی درستیز په لارښوونه د شپې تر 12 بجو پورې دوام درلود. په پایله کې د دښمن ګڼ شمېر پوستې فتح سوي او د هغوی ډېر شمېر عسکر ووژل شول او ټپیان شول. دلته و چې زموږ ملت درکړه د هېواد دفاعي ځواکونه د دې وړتیا لري چې له هر هغه تیرې کوونکي څخه غچ واخلي چې پر دې ملت ظلم او بغاوت کوي. کورني او بهرني دښمنان او هغه تښتېدلي چې د امریکا په الوتکو کې بهر ته تښتېدلي وه په پای کې خاموش او ساکت پاته سول، ځکه عقدې او کینې اجازه نه ورکوله چې د دغو غچ اخیستونکو عملیاتو ستاینه وکړي. د همغو عملیاتو په نیمه شپه د پاکستان رژیم ځواکونو پر ځینو سیمو پوځي برید وکړ. له بلې خوا اسلامي امارت په داسې حالت کې پر اسلام آباد د برید په اړه خبرداری ورکړی وو. یو ځل بیا خلکو د اسلام آباد د په نښه کولو لپاره معکوسه شیبې شمیرنه پیل کړه. په هغې ورځ د غرمې مخکې په 11 بجو د ملي دفاع وزارت په رسمي ډول د اسلام آباد په ګډون د پاکستان پر 3 ښارونو د بې پیلوټه الوتکو په واسطه د عملیاتو اعلان وکړ. د پاکستان رژیم چې په نهایت کې رسوا او شرمنده سوی و ونشو کولای د برید حقیقت په بشپړ ډول تایید کړي. خو وروسته د پاکستان د اطلاعاتو وزیر بریدونو تایید کړل، که څه هم په نورو ټکو او بڼه. دلته و چې د پاکستان د پوځي رژیم ځواکونه پوه سول چې نن د افغانستان د ځواکونو لاس د دوی ګریوان ته رسېدلی دی او له هغه وروسته هم پرله پسې جګړې تر اوسه دوام لري. شریر کسان چې له هېواده بهر تښتېدلي دي تل دا زمزمه کوي چې ملت له حکومت سره نه دی او دا حکومت د خلکو ترمنځ محبوبیت نه لري. خو د قضیې بل اړخ یعنی د پاکستان د پوځي رژیم پر وړاندې د هېواد له دفاعي امنیتي ځواکونو څخه پراخ ملاتړ دا ادعاوي له خاورو سره خاورې کړي. په دې ورځو کې په ټول هېواد کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ او ننګ لپاره د علماو، قومي مخورو او بیلابیلو پرګنو او قومونو لخوا غونډې جوړې سوي ترڅو له خپل نظام څخه د ملت کلک او بشپړ ملاتړ وشي او د دښمن ادعاوي په نطفه کې خنثی کړي. دا دښمنان دي پوه سي چې د 20 کلونو په اوږدو کې مو له 48 هېوادونو سره تعلف او دوستي وکړه، خو هیڅ یو ستاسو په درد ونه خوړل. کله چې یې ګټې په تاسو کې تامین سوې تاسو یې پرېښودئ او په خپله وتښتېدل. نن هم د افغانستان د سقوط لپاره د ځینو سترګې د پاکستاني ځواکونو لور ته کتل. له حماقت پرته بل څه نه دي، ځکه دا یو آزاد ملت دی او د غلامۍ کړۍ هیڅکله په خپله غاړه کې نه اچوي. لکه څنګه چې امریکا او 48 هېوادونو ته یې ماته ورکړه او له دې وطنه یې وشړل. انشاءالله د پاکستان پوځي رژیم به هم په ورته برخلیک اخته سي او دا د الله متعال لپاره ستونزمنه نه ده.